السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وای کوم کس چې روزانه سل ځلې سبحان الله وبحمده وایي نو وایي د ده به ټول ګناهونه معاف شي، اگر که د سمندر د زګ په اندازه هم وي. ګناهونه مراد صغیره ګناهونه دي. رواه المسلم او بخاري. همدارنګه یو بل حدیث کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وای کوم کس چې سحر سل ځلې سبحان الله وبحمده وای او ماښام سل ځلې سبحان الله وبحمده وای د قیامت په ورځ به د دې نه بهترین کس نشي راتلی مګر هغه کس چې د ده په اندازه یې ویلي وي یا د ده نه زیات ویلي وي. دا هم د مسلم او بخاري حدیث ده. همدارنګه د مسلم یو بل حدیث ده، حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای په مجلس کې ناست و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای صحاباو آیا تاسو عاجز یې د دې خبرې نه چې تاسو روزانه زر نیکیانې وکړئ؟ یو کس سوال وکړ یا رسول الله څنګه کولی شو زموږ په یو ورځ کې زر نیکیانې وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا تسبیح د سل ځلې وایي نو الله به د ده په عملنامه کې زر نیکیانې ولیکي او زر ګناهونه بې معاف شي. سبحان الله. همدارنګه ابي ذر رضی الله تعالی عنه روایت ده چې یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم کلام بهتر ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه کلام چې د الله جل جلاله فرښتو ته خوښ کړی دی، یعنی سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کلمات چې په ژبه باندې ډیر آسان دي او ډیر زیات درانده دي په تله د میزان کې او الله رب العزت ته ډیر محبوب دي یعنی خوښ دي، هغه اذکار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ده. رواه البخاري. نو ای مسلمانه اوس ته دې اذکار ته فکر وکړه په دې کې څومره زیات فضیلتونه دي چې ستا ټول ګناهونه به پکې معاف کیږي. الله ته دغه الفاظ محبوب دي، غوره دي، خوښې دي. او د ټولو نه غټه خبره چې هغه د حشر د قیامت په ورځ به ته د الله رب العزت دربار کې ودرېږي او ستا نه به بهترین کس نه وي. سبحان الله. دا څومره غټ فضیلت ده د ده. دا وخت یې څومره په عباسیاتو کې تېر کړی، خو راشه لږ په ورځ کې چې دې ته یو لس شل دقیقې ورکړې نو هغه دنیا کې خو به ته بهترینه کس یې، ستا به زر نیکیانې به د روزانه زر ګناهونه به دې معاف کېږي. الله رب العزت ته دغه الفاظ ډېر محبوب دي. الله رب العزت موږ ټولو مسلمانانو ته دې توفیق راکړي چې دغه الفاظ د خپلې ژبې اذکار وګرځوو. آمین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.